بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. دغه ویډیو زما د دې باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو چې یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړو. صحیح ده؟ که زیاتره شاګردان دي هغوی چې د یوټیوب چینل جوړ کړی خو اوس نشي کولی چې په صحیح یا پراپر طریقې سره دوی یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړي. نو دغه ویډیو زما د دې باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړو. نو موږ راځو کروم ته. زه به ستاسو مخامخ باندې یو ویډیو اپلوډ کوم چې ترڅو تاسو یې پراپرلی طریقې زده کړئ. صحیح ده؟ زه راځم دلته ګوګل کې، دلته ما سره یوټیوب تیار شته دی خو زه خیر به زه یوټیوب هم ستاسو د پوهاوي دپاره. صحیح ده؟ یوټیوب ورکوم، بیا په دې هوم باندې کلیک کوم، یوټیوب هوم باندې. چې کله مې هوم باندې کلیک کړه دې نه پس زه راځم خپل یوټیوب چینل کولاوم. دلته راځم، دلته به زما یو تصویر راشي، مې تصویر راغی، دې باندې کلیک کوم او دلته لاندې راځم ویو یور یوټیوب چینل، خپل یوټیوب چینل ته راځم. چې راغلم دلته راځم، ګورئ په دغه آپشن کې به زه راشم. دا زما نورې ویډیوګانې پخوا چې ما اپلوډ کړي دي. صحیح ده؟ زما ډېرې ویډیوګانې پخوا ما اپلوډ کړي دي. صحیح ده؟ اوس راځم ګورئ دلته راځم، دلته چې کله زه راغلم په دې اپلوډ باندې به کلیک کوم، اپلوډ ویډیو. په دې مې چې کله کلیک وکړم ماته به راشي که نه drag and drop video file to upload. Your video will be private until you publish them. دلته به راشي سلیکټ ویډیو ته به راشي. ښه اوس راشه ویډیو دې پیدا کړه چې کومه ویډیو ته اپلوډ کول غواړې. یاره زما دا ویډیو ده، دغه ویډیو زه چې کومه اپلوډ کول غواړم. بله ویډیو خو به داسې نه وي چې د زړه ویډیو اپلوډ نه کړو، نه به وي. صحیح ده؟ همدغه ویډیو ده، په دې باندې کلیک کوم داسې به شي. دغه ویډیو ما بېګا ډکه کړې ده، د نشي کوم اپلوډ کوم. خالي د ډسکرپشن ورکړه، ډسکرپشن کې ته څه شی ورکړې. صحیح شو؟ ډسکرپشن کې به ورکړو چې مثال how can we upload video and how can we upload video and YouTube. دا زما عنوان شو، دا زما څه شو؟ عنوان شو. اوس که ته غواړې چې یاره پښتو کې هم عنوان ورکړې، چې پښتو کې عمر ته هم عنوان ورکړو. صحیح شو؟ که ډیټیل به ورکړو. پښتو کې ورته وکړو مثال چې څنګه کولی شو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کو. څنګه کولی شو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کو. ښه how can we upload video on YouTube. ښه دا هم شو، دا عنوان شو. صحیح ده؟ ښه بیا راځم ډسکرپشن ته. ډسکرپشن ته چې ورته ډسکرپشن کې معنا مختلفې خبرې ورته توضیحات ورته لیکلی شي. مثال داسې ورته لیکلی شم چې څه ورته لیکلی شم که نه ایزي لیکم چې یاره فرض مثال ورته لیکم چې easy way to upload video on YouTube. اوکې یو شو. بس مختلف ته ورکړل ورته خبرې ولیکئ چې مثال ډسکرپشن کې چا رقم خبرې لیکي. ما تیارې لیکلي دي، نه هغه به زه کنټرول وي کوم. ما تیارې لیکلي لکه داسې خبرې ما لیکلي دي. ما دا سوداني خبرې لیکلي داسې لیکلي دي، ما ډسکرپشن کې دا ورکړه. صحیح ده؟ تاسو پکې هر رقم لیکلی شي، پښتو کې هم لیکلی شي چې یاره دغه ویډیو زما دې باره کې ده چې څنګه کولی شي خلک ویډیو اپلوډ کړي او خلک په دې ویډیو په کتلو سره سړی کولی شي په اسانۍ سره ویډیو اپلوډ کړي. داسې مختلفې خبرې لیکلی شي. صحیح ده؟ ښه بیا به دلته راشئ، دلته به تمنیل ورکوئ، دلته خپل د ویډیو عکس ورکوئ. ګورئ اپلوډ فایل، ګورئ تمنیل، set a thumbnail that stand out and draw views. هلته خپل تمنیل ورکړه، کوم تمنیل چې تا د ویډیو دپاره جوړ کړی. ما د ویډیو دپاره بېګا دغه تمنیل جوړ کړی دی. دغه تمنیل ما د خپل ویډیو دپاره جوړ کړی دی. بیا به تاسو په بله ویډیو کې دغه طریقه هم وښیم چې موږ څه رقم کولی شو دغه تمنیل جوړ کړو. ما د ویډیو دپاره دغه تمنیل جوړ کړی دی. ښه بیا دلته راځم څه وګوره پلی لیست. زه خپل پلی لیست کې ویډیو اپلوډ کوم. ما کوم پلی لیست دی نو دا چې دی د اکاونټ باره کې دی که نه کولډرا. ښه اکاونټ پلی لیست په دې کې به یې واچوم. صحیح ده؟
اکاونټ لیست کې ډن کې به وم. صحیح ده. بیا راځم لاندې شو مور ته راځم. شو مور ته چې کله راغم دا ټیک ډېر زیات مهم دی. ټیک زیات مهم په دې خاطر باندې دی چې څومره ستا ټیک زیات یې که نه دومره به ستا ویډیو چیک کېږي او په سرچ کې خلک ډېر رالي. ټیک معنی عنوانونه. ورته زه ورته ډېر عنوانونه کوم چې د سړي په ذهن کې سره کوم عنوان راځي بیا زه هغه ورکړم. څنګه چې هغه په ګوګل سرچ کې وکړي نو په ټاپ کې به زما راځي. لکه څنګه چې how can we upload video and YouTube. Your texture. So easy way to upload video and YouTube. How to upload video. بس مختلف نوعونه بس چې ذهن کې راځي. upload ګورخه upload video and YouTube. بس مختلف ورکول شي and YouTube. ور پښتو کې ورکوم څنګه کولای شو ویډیو اپلوډ کو. یو عنوان ښه اسانه طریقه د ویډیو اپلوډ کولو. اسانه طریقه په یوټیوب کې د ویډیو د اپلوډ کولو. اسانه طریقه په یوټیوب کې د ویډیو د اپلوډ کولو. بس مختلف نوعونه ورکولی شي. یا دیم څنګه ویډیو اپلوډ کو. بیا راځم انګلیسي ته ګوره ښه ګوره انګلیسي ته اړوند کوم چې ویډیو اپلوډ کمپلیټ process. مکمل سره کوم عنوانونه چې خو خیا بدلته تاسو ورکړئ چې کله مکمل عنوانونه ورکړئ بیا به راشئ دلته به څنګه چلو کوئ لاندې اینډ ته به راشئ او نیکسټ به ووهئ. چې کله د نیکسټ وویل بیا به راشئ بیا به نیکسټ کې بیا به ګورئ پرایویټ چې بل څوک یې نه ګوري انلیسټ ځای ده او که پبلیک چې مانه ټول خلک یې وګوري بس میرا پبلیک ده موږ ټول پبلیک دي که نه پبلیک ووهئ پبلش به کې. کله پبلش کې به دا به کلوز کړي نه لینک رالی خو لینک کاپي کړه خو لینک نه رالی بس ډن یې کړه کلوز کړه. صحیح ده. نو دا زما لا ویډیو پبلش شوه دغه ویډیو د ودې به نوس کلیک کړه ګوره دا زما ټول معلومات پکې راغلي دي. ګوره ټول معلومات پکې زما څه دي راغلي دي. اوس زه راځم ګوره خپله ویډیو لګوم ها ویډیو چې ما جوړه کړه دا ما ولګوله. نن ویډیو زموږ د دې باره کې چې موږ څنګه کولی شو ښه نو ګوره ویډیو اپلوډ شو. صحیح ده. نو نن زموږ همدغه پروسس و دا مې تاسو ته وښودو. په راتلونکي کې انشاءالله زموږ نور ویډیوګانې هم راځي د دې دپاره چې زموږ چینل مخکې لاړ شي او د دې دپاره چې تاسو زموږ نور شیان هم زده کوئ نو زموږ دغه چینل تاسو هم سبسکرایب کړئ او زموږ چینل له نورو خلکو سره هم شیر کړئ تر څو زموږ دا چینل تر ټولو خلکو ورسیږي او هغوی ته خپلې زده کړې وکړي. والسلام. الله مو روغ آباد او سوکاله لرم.